ظاهر صاحب. جی مولوي صاحب. ما ولې د خلک هم د خوارۍ خلک دي، دا کار مو زر کړی ولی تاسو یاستئ، څوک قومانده نه دي. یو څو کسان پاتې دي، دوستان پاتې چې هغه رالو، بس بیا به چاته دغه شروعات کوو د کوزدې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راورسېد، دا ستړي مه شئ. په خیر راورسېدو، تاسو ښه یاستئ؟ عجیز الدین اکا ګډۍ خورالی خلک به زیاته پری وي، نو تاسې واره موږ خبر کاسئ دا څرنګه دوستي ده په دم لږ خبر کاسئ، دا ګډۍ خو ته زیاته حاضر دی او دا کار به زیاته ختم کړو. مولوي صاحب زه لور کومه د حاجي ظاهر صاحب زوی ته 10 لک روپۍ، دا زموږ دوستي ده. 10 لک روپۍ. و مولوي صاحب دغه حاجي ضیاءالدین چې کوم مجلس کړی د غږ دی زموږ. شریفه. جی سردار صاحب. دغه ځوان منه وپېژاندې؟ سردار صاحب دا زما ورور دی. دا اوس دغه د حاجي ضیاءالدین د ولور خبره وکړه، 10 لکه ولور دی. نو دوی دته ما واده ور وغوښتی، نو بیا زموږ مجبورۍ وي، نو دا ولور دلته نه پرېښېدی، دا 10 لکه ولور. نو دوی بیا لاړې دوبۍ دی، دا څو کاله مسافر یې، اوس نو تیار واده نه دی راوړی، بله څو شپې کې بیا ولاړم. نو نن یې درېیمه د راغلی دی، لالا ځم د سره ځمه، دا زموږ رواج دا به ووینم دا څرنګه دغه دی. نو دا ولور ډېر سخت ظلم دی، 10 لکه ولور. دا غریب یې په څه پرې کوي؟ اخر به موږ ډېر غټ ستونزې ته ودرېږو. نن خو مو ځوانان مسافر دي او له دغو ولورو به اخر موږ قتلونه هم شروع سي، ظلمونه به هم شروع سي. دا ډېر ناروا ولورونه شروع دي. باید خان صاحب دی، مولوي صاحب دی، ملک صاحب دی، دا باید پر دې نن په نن وژغورو، دې ته زیاته ټیم نه کوو. واقعي هم مولوي صاحب دا ځوانانو ډېره ښه خبره وکړه، نو ځکه داسې مواري خو ده ستاسې. واقعي هم سردار صاحب، ملک صاحب، ناس ګډه دغه حقیقت دی، دا ډېر ناجایزه دی، خو یکړه زموږ ذمهواري هم نه ده. داسې وکاستئ، تاسې زما تر شا ودرېږاستئ، زه دا اوس موجوده دوستي چې ده دا پر دغه ځای باندې انکار کوم.